د آسیا نیوز قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو السلام علیکم. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. پام وکړئ د دې مهال مهم خبر ته. طالبان نن په بېساري ډول په هیواد کې 18 ولسوالۍ نیولې دي. دا لومړی ځل ده چې طالبان په یو ورځ کې 18 ولسوالۍ نیسي. په هیواد کې د طالبان د پرمختګونو پر دوام نن هم په بیلابیلو ولایتونو کې ګڼ شمېر ولسوالۍ، نظامي قرارګاوې، په ځای پیمانه وسلې، نظامي وسایط او تجهیزات د طالبانو لاسته ورغلي. د راپورونو پر اساس یوازې هغه ولسوالۍ چې نن د طالبانو لاسته غورځېدل شمېر یې 18 ته رسېږي. د ځینې ناتایج شوي راپورونو په اساس طالبانو له دې څخه نورې زیاتې ولسوالۍ هم نیولې. نن تر ټولو ډېر ولسوالۍ طالبان د هیواد په شمالي ولایت تخار کې نیولې. د راپورونو له مخې د دغه ولایت د نمک آب، خواجه یغار، هزار سمود، چینجی قلعه، خواجه بهاودین درقد او دشت قلعه ولسوالۍ د طالبانو لاسته غورځوي. په دغه ولسوالیو کې ټول نظامي مرکزونه او پکشته نظامي وسایط او تجهیزات هم د طالبانو لاسته ورغلي. دا په داسې حال کې ده چې د میمنې ښار د سقوط شیبې شماري. بلخوا دوستم چې څو ورځې وړاندې جګړې ته حاضر شوی و، تېره ورځ ترکیې ته تښتېدلی. دغه راز په بل شمالي ولایت جوزجان کې هم 3 ولسوالۍ طالبان نیولي. خانقاه، فیض آباد او منجګک د طالبانو لاسته غورځېدلي دي. طالبان ویان ذبیح الله مجاهد په دې هکله په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د جوزجان ولایت د خانقاه، فیض آباد او منجګک ولسوالیو مرکزونو سره له ټول ملحقات د طالبانو لاسته غورځېدلي دي. مجاهد په خبره ګڼ شمېر وسلې، مهمات او پوځي وسایط هم د طالبانو لاسته ورغلي او دولتي ځواکونو تر درنې مرګروبلې وروسته له یاد ولسوالیو تښتېدلي. بل لور ته په سامنګان کې د دره یوسف بالا، بلخ کې چاربولک، کندوز کې دشت ارچي او قلعه‌زال او د فاریاب ولایت لولاش ولسوالۍ د امنیه قماندانۍ پوستې او ټول نظامي مرکزونه د طالبانو لاسته ورغلي. په ورته مهال د فاریاب ولایت خواجه عثمان سیمه کې د یو ستر پوځي کنډک 72 تنه عسکر طالبانو ته تسلیم شوي دي او 71 مختلفو نوع ټانګونه، یو ډیسي توپ او لسګونه میله سپک او درنه هم د طالبانو لاسته ورغلي ده. باید وویل شي که څه هم کابل حکومت د ولسوالۍ د سقوط په هکله ډېر څه نه دي ویلي، خو د کورنیو چارو وزارت طارق اریان طالبانو لاسته دغه ولسوالیو د لوېدلو د پخلي ترڅنګ ژر تر ژره په دغو سیمو کې د عملیاتو پیل خبر ورکړی. د شنونکو په باور د طالبانو دومره چټک پرمختګ کابل حکومت تر سخت فشار لاندې راوستی ده او پرون ډاکټر غني د بیلابیلو حکمونو پر اساس د دفاع او کورنیو چارو وزیران له دندو ګوښه او پر ځای نوي وزیران وګمارل او دغه راز یې لوی درسیز هم بدل کړ چې په حکومت کې دننه د یو ډول وارخطایي ښکارندویي کوي. طرف نن ورځ یو لوړپوړی چارواکی قطر ته د خبرو تیزولو لپاره ځي. دا په داسې حال کې کیږي چې افغان حکومت له سخت نظامي فشار سره مخامخ ده. په دغه پلاوي کې چې د عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول نور ګڼ شمېر چارواکي دي طالبانو ته د دې لپاره ورځي ترڅو د سولې خبرې تیزې کړي. په وروستیو کې طالبانو په هیواد کې بېساري ډول پرمختګ کړی ده. هره ورځ په لسګونو ولسوالۍ نیسي. پوستې، بیزونه او وسلې د طالبانو لاسته غورځېږي. بل طرف طالبانو ویلي دي چې 180 ولسوالیو باندې کنټرول لري. داسې راپورونه هم ورکړل شوي دي چې هغو سیمو کې چې دولتي عسکر محاصره د حکومت د موبایل انتنونه بند کړي دي. دا له هغې وروسته کېږي چې طالبانو د محاصره عسکرو لپاره خپلې د واتساپ شمېرې اعلان کړي دي. افغان حکومت له دې ویریږي چې ګنې محاصره عسکر به له طالبانو سره تماس ونیسي او تسلیم بشي. د آسیا نیوز قدرمنو لیدونکو، دا د آسیا نیوز امتحاني خپرونې دي. مننه چې تر دې دمه وئ راسره. که چیرې کوم نظر لرئ په کومنټ کې راته ولیکئ.